د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د څارویو خوسا شوي جګرونه او غوښه چې د تیرو 40 ورځو په جریان کې د بلخ دولتي مسلخ او د قصابانو له چارو څخه د څار کمیسیون چې له بیلابیلو قصابیو څخه راټول کړي ول وسوځول. حدود 1013 کیلو جگرهای فاسد و غیر قابل استفاده که در مسلخ جمع شده بود. همین دکترای مسلخ ما کشف و ضبط کرده بودند در مسلخ و همچنان 218 کیلو گوشت فاسد غیر قابل استفاده غیر صحی که اقتدادش توسط کمیسیون کنترل شهری قصابان از شهر جمع‌آوری گردیده بود. یک تعدادش توسط دکترای موظف ما متخصصینی که همینجا وترنرای متخصص همینجا امروز ما کار میکنه اونا گرفته بودن ضبط کرده بودن. شما دیدین که همینجا در انسناتور ما حریق کردیم حریق میکنیم. امارات اسلامی به بالخصوص د کمیسیون ودې ته متعهد دی چې خپل ولس ته د صحي غوښې په برابرولو کې د امارات سره د دولت سره پوره اوږه په اوږه کار وکړي. همدارنګه د بلخ دولتي مسلخ مپادش او د قصابانو له چارو څخه د څار کمیسیون د غیر صحي غوښو د پلور د مخنیوي په برخه کې د جدي هڅو خبر ورکوي. دوی زیاتوي چې دغه کمیسیون ژمن دی چې ښاریانو ته د روغتیا ساتنې په برخه کې پام وکړي. جگر فاسد که مرضی بوده یا گوشت فاسد که مریضی بوده طبعا هر کس که بخورد دچار مرضای گوناگون میشه. این اوسطش اگر بگیریم ما حدودا 1240 یا 1250 کیلو گوشت و جگر که هر فامیل 5 نفر از این استفاده کنه ارقام بسیار زیاد میشه مریض. خوشبختانه که امروز سیر جمع‌آوری و حریق کردیم. بالاتر از 70% مردم آگاهی حاصل نموده که این گوشتایی که تاپه نداره، استیکر نداره، لیول نداره خریداری نمی نمایند. از این لحاظ خیلی به مردم این مسلک بسیار یک پروژه خوب است. همدارنګه ښاریان هم د صحي غوښو د پلور په برخه کې د دغه مسلخ فعالیت او هڅې ستایي او د دغه پروسې پر دوام ټینګار کوي. گوشتار صحی شده میارن در شهر مزار در قصابات توزیع میکنن بسیار صحی پاک ستره صفا اینجا قصابات میگیرن. ما از کارکردهای مسلک بسیار خوش هستیم از پیششان. 100% رضایت داریم. اما در دادن هم اشار گوشتای صحی در شهر توزیع میشه بسیار خوب است. د شته اطلاعاتو پر بنسټ د بلخ دولتي مسلخ د فعالیت له پیل څخه تر اوسه پورې 9 ټنه خرابه شوې غوښه او فاسد جګرونه سوځولي.